محمد اشرف غني ویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. دغه راز یې په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. ښاغلي غني په تورخم او سپین بولدک کې له افغانانو سره کېدونکي ناوړه چلند غندلی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم ملګرو. که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې او ویل ټولو بین المللي تجربو ښودلې ده چې د یوې نجلۍ تعلیم 5 نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یو نسل بدلولی شي. په کومه کورنۍ کې چې یوه ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. هغه پر دې خواشیني وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هره ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادریږي. طالبانو د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې وه او ورته یې ویلي دا کارونه به انشاءالله په راتلونکي کې عملي شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.